سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. طالبان په کندهار کې د موسیقي د محفل جوړېدلو له امله زومان شکنجه کوي. یو سیمه ایز طالب قومندان په ودونو کې د موسیقي د اوریدلو په پلمه د کندهار د شپږمې امنیتي حوزې اړونده سیمه کې څو زومان شکنجه کړي او ښځې هم ډبولې دي. د کندهار له شپږمې امنیتي حوزې سیمې څخه ځینو سرچینو ویلي د حاجي ګران په نامه د شپږمې امنیتي حوزې قومندان د شپې هغه زومان له کوره راباسي او ښځې وحید ټکوي چې په ودونو کې موسیقي غږول شوي وي. دغه سرچینې وایي چې د حاجي ګران څو ورځې زومان په بند کې ساتي او شکنجه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبانو له لوري د موسیقي پر اوریدلو چې خلک ډبول کیږي. څو ورځې مخکې هم په ننګرهار کې د طالبانو د موسیقي له اوریدلو وروسته د واده پر موټر ډزې وکړې چې په پایله کې ناوې وژل شوې وه. طالبانو امنیتي شورا ته د افغانستان کې هیڅ بهرنی جنګیالی نشته. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د بهرنیو جنګیالیو د فعالیت په هکله د ملګرو ملتونو امنیتي شورا وروسته راپور رد کړ. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې هیڅ بهرنی جګړهمار نشته. طالبان زیاته کړي چې له 9 میاشتو راهیسې یې هیڅ کړي چې د افغانستان او د نړۍ ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. طالبانو ویلي چې پر خپلو ژمنو ولاړ دی او ډاډ ورکوي چې د افغانستان په هیڅ هیواد کې نه ګوښل کیږي. طالبانو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو د فعالیت په هکله د ملګرو ملتونو سازمان د امنیتي شورا وروسته راپور رد کړ چې دغه سازمان له طالبانو سره د القاعدې ډلې د مشر د بیعت خبره کړې او د پاکستان رسنیو 2 ورځې مخکې په افغانستان کې د زرګونو جنګیالیو د حضور خبره وکړه. طالبانو په افغانستان کې اسلامي بانکداري پیلوي. د طالبانو په مشر د افغانستان بانک وايي دودیز بانکي سیستم څخه د بانکدارۍ نظام اسلامي بانکدارۍ ته اړوي. د افغانستان بانک ویان محمد صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې پرون د شریعت بورډ په ناسته کې د اسلامي بانکدارۍ د نظام په تطبیق هر اړخیزه بحث وشو او پریکړه وشوه چې په افغانستان کې به دودیز بانکي سیستم اسلامي بانک سیستم ته واړوي. د افغانستان بانک ویان وايي د اسلامي بانک نظام پر مختللو هیوادونو کې عملي شوی او نتیجه یې ورکړې ده چې په افغانستان کې هم دا کار په تدریجي ډول وشي. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوی لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.